अस्सलाम वालेकुम 2 दिसंबर 1988 ورځ پاکستان عوام د پاره یو تاریخي ورځ و. 11 کالو امریت نه بعد پاکستان کې جمهوری نظام رایج شو. په یک ټیم باندې د پاکستان صدر غلام اسحاق او وزارت عظمى بنظیر ته په دغه شرط باندې ملاوسلې و کته چیرې غلام اسحاق دغه سي برقرار وساتي نو دا سټیټ به موږ ته درکو او بنظیر په دغه باندې سمجھوتا هم سره وکړه. یعنی چې چمالي پاکستان چې صدارتي انتخابات کېدل نو بنظیر خپل امیدوار نه ورودراو خو چې چمال بنظیر ټي وي ته انټرویو ورکوله نو آلته دغه سمجھوتې نه بنظیر انکار کړی او د دا ورته ویل چې پیپل پارټۍ سره دوره ووټونه نه وو چې موږ دغه صدارتي سټیټ ګټلی وی نو ځکه غلام اسحاق موږ دغسې برقراره وساته. نو دغه مفاهمتي پالیسي په موقع باندې خو یې کار وکړو خو چې څرنګه حالات بدلېدل وخت تېرېده نو پاکستان چې د خارجه پالیسي ډېر مسایل پیدا شول. امریکي چې ضیا په دور چې په افغانستان چې د پاکستان ډېر مدد کړی و $5 ارب امداد یې هم سره کړی و. پاکستان ته د F-16 تیارې هم ورکړې وې، نوې اسلحې هم ورکړې وه او پاکستان چې د کوم اټم بم جوړېده جوهري هتیار جوړېدل دغه منصوبه یې هم نظر اندازه کړې وه. خو چې چمال پاکستان چې دغه جمهوري نظام راغی نو امریکې ته دغه چې داسې څه خامیان ښکاره سلې چې د دې برېښله ترمیم له وجې نه په پاکستان باندې پابندیانې ولګېدلې. نو امریکې چې دی صدر ریګن دور ختم شو امریکې ته دی په افغانستان چې دی پاکستان ضرورت نه و. یعنی چې چمال دی په امریکې چې صدر ریګن دور و نو چې چمال به کانګرس په پاکستان باندې پابندیانې لګولې نو صدر ریګن به ورته ویله چې دغه ذمہوار مزیه پاکستان چې اټم بم نه جوړېږي. خو چې چمال دغه صدر ریګن دور ختمېده او بوش دور پکې راغی نو بوش ته پاکستان ذمہواري نه اخیستله نو په پاکستان باندې پابندیانې ولګېدلې. نو دغه پابندیانو نه مخکې امریکې به یې د پاکستان مدد وکاو او پاکستان او امریکې په منځ کې د یوه معاهده حاصلې وه چې د F-16 اجازه وله او پاکستان اډوانس چې دغه پیسې هم ورکړې وې. نو دا معاهده هم سره ختمه شوه. امریکې پابندیانو له وجې نه پاکستان دفاع او معیشت ته ډېر زیات نقصان ورسېده او پاکستان چې جمهوري نظام دا هم سره مغلوب شو. نو چې چمال پاکستان چې دی بېنظیرې حکومت راغی نو په انډیا چې دی میزایلانو تجربې شروع شلې نو پاکستان دا هم ویله چې زه به هم تجربې وکړه د میزایلانو والې او یو نوی میزایل به جوړ کړه. نو انزه په نام باندې میزایل تجربه وشلله او دغه کامیابه تجربه وشله چې دغه سره د انډیا او امریکې پیمانو چې ډېر شور سره مچاو شو چې پاکستان داسې میزایل نه کې جوړ چې دا یې جان سره اټم بم هوري. نو پاکستان په ایک ټیم باندې عالمي امداد نه به ډېره توجه په خپله دفاع باندې ورکوله. نو په ایک ټیم باندې د پاکستان د 2 بیلسټیک میزایلو تجربې وکړې او صدر بوش د پاکستان ذمہواري بیا ځکه نه اخیستله او ځکه د پاکستان باندې پابندیانې ولګېدلې. بېنظیر اولنی واری و چې دی د پاکستان وزیر اعظمه جوړه سله او عمر یې دیول ځوانیوال و. یعنی داسې معلومېدله چې دی به حالاتو مقابله نه وکړي او هار به ومني. خو چې نن پاکستان چې د کوم طاقتور ستون دي هغو سره بېنظیر تعلق ډېر شو. یعنی صدر غلام اسحاق یې دغسې برقراره وساته. پاکستان چې د کوم آرمي چیف و اسلم بیګ دغه ته جمهوري ټایټل هم ورکړ او چې د کوم ISI چیف و جنرال حمید ګل دا یې دغسې برقراره په دغه سټیټ باندې ساتلی و. نو جنرال حمید ګل په دغه باندې خوشحال نه و. د 2 ډیمانډونه و. اولنی ډیمانډ یې دا و چې د کوم پاکستان خارجه پالیسي انډیا یا افغانستان سره جوړوي دا د اسټیبلیشمنټ په مرضي سره جوړوي. یعنی انډیا چې د کوم خالستان تحریک شروع ده که موږ یې چیرې دغه مدد وکړو نو موږ به انډیا نه د مشرقي پاکستان بدل واخلو. نو بېنظیر دا خبر نه سره ومنله. نو دویم ډیمانډ یې جنرال حمید ګل دا و چې افغانستان چې د موږ خپلې مرضي حکومت جوړ کړو او مجاهدینو ته مدد وکړو نو بېنظیر دا خبر د سره ومنله. نو جنرال حمید ګل دی په افغانستان چې دغه اپریشن شروع کړ او دغه ته د امریکې او سعودي عرب مدد هم حاصل و. نو دا 10,000 مجاهدین و چې دا د سټینګر میزایلونه او اصلې نه لیس و او دو د افغانستان شهر جلال آباد باندې حمله وکړه. نو دو چې چمال حمله وکړه نو دا شهر چې حصه چې کومه ده دا په خپلې قبضې چې واخیستله او افغانستان ور چولف کاټرانې هم واچول. نو لشکې ټیم آباده دی انټوف تیارې کابل نروالو تلې او دغه هایټ چې کوم ده دا به ډېر زیات و سټینګر میزایل به ورسېده نه. نو دو دې باندې نه په مجاهدینو باندې بمباري شروع کړه او هغه چې دی 3000 مجاهدین چې کوم دي دا شهیدان سله او نور مجاهدین دی بیا واپس راړه علاقه یې پرېښله او دغه جنگ چې کوم ده دا بیا 2 واره. بېنظیره دی دغه له جنګ له وجې نه
جنرال حمید ګل نه ډیره ناراضه سله او دای دی ISI چیف نه بیردرې ک ملتان چې کور کمانډر جوړ ک. نو پاکستان پیپل پارټۍ، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی به دا خواهش و چې پاکستان دی په افغانستان چې مداخلت کوي، خو دوه کسان داسې وو چې دو به دو ته ورتیاله چې تاسو په افغانستان چې مداخلت مه کوو ځکه چې افغانستان جنگ به بیرګډ سي پاکستان ته. او هغه کسان چې کوم دي هغه یو ایمل ولی او بل و اچکزی. نو دغه و هیستوري چې ما تاسو سره شیر کړه. تاسو مو ملاقات کوي په نوې ویډیو کې. السلام علیکم.